زی چاله روهم قدر چاستا زی چاله روهم قدر چاستا په بور وسیزه دا ټولې قلمونه. دا شعر به تاسو اورېدلی وي ډېر ځله، ډېر مشهور دی. او د دې دا شعر چې د کوم کلام دی، د دې کلام عنوان یا سرخط دی د فلک ستمونه او د پښتون د بې وفایۍ نه فریادونه. او دې کلام کې ځینې ټکي چې ګران وي هغه به زه تشریح کوم، نور دونه ګران نه دی، تاسو پرې پوه شئ. وایي چې خبر مشه د فلک په ستمونه، خبر مشه د فلک په ستمونه، په خاطر کې لرم څو رنګه غمونه. او دا څو رنګه غمونه څه دي؟ دا دی په دې پاتې کلام کې بیا بیانوي چې همیش به یې سر پروت زما په پښو و، چې همیش به یې سر پروت زما په پښو و، اوس هغه زما په سرک دی قدمونه. او چې به تل زما کرم ته په امید و، چې به تل زما کرم ته په امید و، باروي په ما منت په کرمونه. او هغه خلک چې زما کرم ته، زما کار ته، زما شتمنیو ته، زما وس ته به اکثره زما په کرم و، هغه خلک چې دی هغه اوس په ما باندې خپل کرمونه زبادي او خپل باروي له باندې خپل په ما باروي په ما منت په کرمونه. یعنې زه ورته منت په زارو یم چې هغه خپل کرمونه په ما وکړي په جواب کې. ګیله ده. او چې زما په مرهم روغ په دنیا پایي. هغه خلک چې ما یې مرهم کوو، ما یې ښېګړه کوله، ما ورسره مرسته کوله، یا روغ دي زما په کرمونو باندې، نو هغه وایي چې هغه خلک یادوي چې زما په مرهم روغ په دنیا پایي، هم هغه خاندي زما په مرهمونه. نو زما په مرهمونو پورې، زما په دغه کار پورې اوس هغه د خندا شو، هغه خاندي. او هم دا مشهور علم شعر چې کوم دی هغه دا دی چې زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده، په ور وسېزه دا تورې قلمونه. د خپل قام نه، د خپلو خپلوانو نه ډېره ستره ګیله ده چې دا کار خو زه د خپل قام لپاره کوم، که قلم مې راغستی دی، که توره مې راغستی ده، که ننګ کوم، که د علم خبره کوم، نو قدر یې څوک نه کوي. بې قدري ډېره ده. نو دونه دغه دی، دا زړه ماتې دی چې په اور وسېزه دا تورې قلمونه. او څه یوازې نن په ما راغلی نه دی، څه یوازې نن په ما راغلی نه دی، یوازې دا مشکلات خوشحال خان خټک وایي چې په ده نه دي راغلي. پښتانه ډېر دي په غرونو په سمونه، یعنې په سمو کې په غرونو کې په ټولو پښتنو یو شان حال دی. او یا به واړه د مغلو درم پرېږدي. دې کې یو اخطار دی، یو تریټ دی، یو وارنینګ دی، یو خبرداری دی چې یا به ټول دا کار پرېږدی، قلار شي دې کار نه. د مغلو درم چې دی، د پردیو وسایل چې دي، د پردیو لمسه چې ده، د پردیو روپۍ چې دي، په دې اغستونه قلار شي. په دې باندې خپل قام مه بربادوئ، خپل وطن مه بربادوئ. نو دی وایي چې یا به واړه د مغلو درم پرېږدي. درم هغه وخت کې روپو ته چې کوم کرنسي ته ویل کېدل. یا به زه هم په لاس واخلم درمونه. وایي که تاسو نه قلارېږئ زه به هم دا کار بیا شروع کوم، دا درمونه اخیستل به زه هم شروع کوم. او چې خوروا خوري د مغلو واړه سپي دي، چې خوروا خوري د مغلو واړه سپي دي. او د سګانو په خوله څه اخلم نمونه، د سپو سګ مطلب سپی، د سپي به څه نوم درته واخلم. او بیا پکې د پښتنو اکثر د پښتنو نه د ګیله کړې ده، د پښتنو د ګیلو اظهار ته بیا کړی دی. په دې کلام کې 3 نمونه یاد کړي دي واقعي د ګیله کړې ده چې که خټک دی، که بنګش دی، که ورکزي دي، وار په وارې په کور وشه ماتمونه خیرې ورته کړي دي چې یار دی ولې اتفاق پکې نه راځي، په دې ټولو کې یو کېږي ولې نه، نو ځکه یې ورته د زړه د تاوه بیا خیرې کړي دي. او یا مې خپل قهر ارمان تر هر چا وخت کې، یا مې خپل قهر ارمان تر هر چا وخت کې، یا مې پرېښوې دا د ننګې شیمونه. په دې کې اوس دا یو ټکی چې دی کېدای شي دا ګران وي، شیم یا شیمونه جمع ده او شیم یو ټکی دی. نو د دې مطلب دی عادتونه یا خصلتونه. دا د ننګ خصلت چې دی، عادت چې دی، یا مې پرېښوې دا د ننګ شیمونه، یعنې دا د ننګ کار مې چې دی نه قلار شوې، لاس ته سر شوې. او له پردیو نه به څه لره ماڼه کړم چې خپل هم را باندې باسي اړمونه. نو په دې کې دا بل ټکی چې کوم دی ماڼه، دا هم شاید تاسو ځینې لیدونکو ملګرو دوستانو نه وي اورېدلی. د دې ماڼۍ مطلب دی ماڼه کول، یا ماڼه یا ماڼۍ، ګیله، شکوه، شکایت. یعنې له پردیو نه به څه شکایتونه وکړم چې خپل هم را باندې باسي اړمونه، چې خپل هم راته ولاړ دي او خپل هم را سره دښمنۍ کې دي او په مخالفت کې دي، نو د پردیو نه به زه څه ګیله وکړم. او په دې کې بیا بل شعر دی چې زما سره یې کار پورې، چې زما سره یې کا پورې حیران یم،
چې زما سره یې کا پورې حیران یم خپل پردي فن او فنون سحر دمونه. او آخري مقطع دا ده چې ګور به هم په جړه سر کړم که یې وربړم، ګور به هم په ژړه سر کړم که یې وربړم. او زه خوشحال د زړه دا هومره علمونه په زړه مې دومره علمونه دي، دومره فریادونه دي، دومره تکلیفونه دي. ګور ته مې وړل نو ګور به هم را سره په ژړه سر کم، په ګور به هم په را سره جاړي. نو د دې نظم او د دې کلام عنوان چې و هغه و د فلک ستمونه او د پښتون د بې پایانه فریادونه. ښه ژوند ښې چارې.